على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. دا ورور سوال کړی دی او دا ډېر فایدهمند سوال دی. وی ما د قرآن تلاوت کوي او خبرې ته مې سوچ لاړ چې سورة العمران کې الله وی وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. تعدیو کوي د الله بخښنې ته د یو بل نه مخکې شي او د یو بل نه مخکې شي هغه جنت ته چې د هغې پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازې دی. په سورة الحديد کې الله وی سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. تعدیو کوي د الله بخښنې ته او هغه جنت ته چې پلنوالی د هغې د اسمان او د ځمکې په اندازې دی. خدای ته وایم چې دا سوال ګورې هغه چا ته راځي چې ډېر په توجه سره قرآن وایي کېدای شي تاسو تعجب وکړئ چې دا رور کم طرف ته تللی شتي داسې د الله بندګان هغوی د قرآن د هر ټکي سره ژوند تېروي محسوسوي یې ترجمې ګوري تفسیري ګوري تپوس کوي د دې خلکو ځان له ژوندي د قرآن سره دا دغه نه دي چې کله ناکله راوالی او داسې ورته بنګ بنګ وکړي او بیا کېږي. سوال د دې رور دا دی چې د سورة العمران کې الله وایي چې عرضها السماوات د دې اسمانونو پلنوالی د دې جنت پلنوالی د اسمانونو او د ځمکې په اندازه دی. سورة الحديد کوي كعرض السماء والارض د اسمان او د ځمکې په اندازه دی. نو دلته یو اسمان ذکر کړی دی او په سورة العمران کې اسمانونه ذکر کړي دي. اوس هم تاسو په سوال نه یې پوه نو سوچ وکړئ چې دا رور څومره تیز دماغ والی دی. تاسو د هغه په سوال نه یې پوه او هغه نه دې ته سوچ کړی دی چې یو ځای کې السماوات دی اسمانونه و اسمانونه او یو ځای کې السما او السما څه ته وایي اسمان. ولې دی یو ځای کې اسمان او ولې بل ځای کې اسمانونه؟ دا خو دې خبره کې ټکراو نه راځي. نو جواب د دې مسلې یاد کړئ. اول خو دا یاد کړئ چې دې کې تفسیر دا دی راجح چې دا حقیقي پلنوالی دی. دا جنت پلنوالی د ځمکې او د اسمانونو د پلنوالي په اندازه دی او اوږدوالی پکې نه دی ذکر کړی او دا مسله ما مخکې ذکر کړی او تفصیل کې چې پلنوالی دومره دی اوږدوالی به یې څومره وي. دا موږ هم داسې په پښتو کې هم داسې تعبیر کېږي نو عربۍ کې هم داسې کېږي چې د یو شي پلنوالی ذکر شو نو وسطی اندازه ولګو چې اوږدوالی به یې څومره وي. ښه ضرور دا سوال د دې جواب ډېر آسان دی خو چا سره علم یو پوهه یو دا چې سورة العمران کې د الله مقصد دی مبالغه کول چې هغه جنت چې د اسمانونو په اندازه د هغې پلنوالی دی. سورة الحديد کې هغه جنت چې د اسمان په اندازه. نو ولې هلته دا مبالغه؟ وجه دا دی چې سورة العمران کې اکثر موضوع د جهاد روانه ده او د جهاد دپاره چې څوک راګرمې نو هغه ته به غټ نعمتونه رایادې نو ځکه هلته اسمانونه ذکر کړو. پوهې کاسې دی زه الحمدلله چې څه نه څه. ښه دویمه دا یاده ساتئ السما نه مراد جنس دی جنس. لکه اوس زه داسې ووایم ګوره انسان ډېر ظالم دی. انسان ډېر ظالم دی. نو څوک ته مراد دی؟ ټول انسانان. ما چې دا یو انسان وي زه جنس د انسانانو یادوم. الله وی والعصر ان الانسان لفی خسر. انسان په تاوان کې دی. کوم انسان یادوي؟ نو دا خو یو ذکر کړی نو جنس یادوي بنیاد یادوي. نو السما چې کله وویل شي کله که اوس موږ ووایو اسمان ته وګوره د الله څه عجیبه مخلوق دی. نو د اسمان نه مراد څه دي؟ اسمانونه. اسمان ته وګوره مطلب اسمانونو ته وګوره. نو اوس پکې څه اشکال شته؟ نشته پکې الحمدلله.